په بنو کې پر پاکستاني پوځ خونړی برید، لږ تر لږه 18 تنه پاکستاني پوځیان هلاک سوي دي. دا چې بشپړ حال څه دی، ویډیو تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په بنو کې پر یوې پوستې په برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل سوي دي. د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په فتح خیل سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د موټر بم او وسلوال برید له امله لږ تر لږه 15 پولیس وژل سوي دي. د بنو د طبي زده کړو روغتون دویان نعمان خان تایید کړي چې له پیښې وروسته روغتون ته د 15 وژل سوي جسدونه او 3 ټپیان ور وړل سوي دي. د هغه په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. ځایي چارواکي وایي د پیښې ټول قربانیان د پولیسو سرتیري دي. تر دې وړاندې د بنو د پولیسو د مشر سجاد خان دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې د فتح خیل پوستې د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو څخه د 12 پولیسو مړي او 3 ټپیان ایستل سوي وو. رویټرز خبري اژانس د یوه پولیس چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وسلوالو غوښتل له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پولیسو مرکز ته ننباسي، خو پولیسو پرې ډزې وکړې. د هغه په وینا د برید له امله د پولیسو پوسته بشپړه ویجاړه سوې ده. یو بل پولیس چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي چې بریدګرو لومړی له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پوستې مخې ته وچاوداوه او وروسته څو وسلوال د پوستې انګړ ته ننوتل او پر پولیسو یې ډزې پیل کړې. د دې برید مسؤلیت د اتحاد المجاهدین په نوم ډلې پر غاړه اخیستی دی. پرون د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي وو چې په لکي مروت کې د پولیسو پر یوې ګزمې د برید مخه ونیوله. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.